په دې کې څومره ګن پروت دي او څومره په اسانۍ راوړي د دې هر څه ماته پته ده ځکه تاسو ته سخته تنبیه در کوم ګورئ چې کور کې زنانه لکه د غټ موبایل اغستی وي نو وخت په وخت ګوره موبایل ګوره که کور کې د زوی سره د موبایل وي کله نه کله ورته اواز کولی څه دي اچانک څنګه اچانک دا ته ورته مازدیګر ووایي شپې ورې جوال ګورم ګوره شپې له ما صفا کړی اچانک یې کړي خو راشه د موبایل وباسي د څه دي او اچانک دې کې څه دي کولاو که ماته دا کوډونه به دې څه ته لګوري کوډ سره لګوي ستا د کوډ سره څه کار دی ته څه له کوډ لګوې په کور کې دننه ښځې ته ووایه ته ولې کوډ لګوې په کور کې دننه او پلانې تا ولې کوډ لګولی په کور کې کوډ ته څه ضرورت دی تا لګولی څه ضرورت دی چې ستا په دې کې خاص ملفات دي ښه صفا خبره کوه دی موبایلو تبعی کړی تبعی عزتمن مسلمانان او پښتانه په شرمونو شرمولي دي ګورئ ما ته یو کس ټلیفون کړی او بعض واقعي زما په دې خوله نه راځي خو ذکر یې کوم لکه دغه دوه چې مې ذکر کړ یو دا یو کس راته ټلیفون کړی وی کور ته مې ټلیفون وکړو د ښځې سره مې خبرې کولې په دې ایمو باندې دا ګن چې راوتی نو په دې مو سره خبرې کولې د هغې ویښته لامده و وی ما ته یې تپوس وکړو چې دا ودې لامبل ګورئ جاو ولې دې ولامبل وی موبایل یې سیته وکړو په کټ کې زما تره زوی پروت وی ده داسې مو ولامبل دا بس سوالونه ما ته داسې راشي ما ته چې په هغه ورځ زما معده د هغې سره خرابه شي حیران شم چې اوس زه دله جواب څه ورکړمه د ده به څه سوچ وي اوس د ده ژوند به څنګه تېرېږي اوس بلکل ورته حیران شم چې یو ښځه موبایل داسې راوګرځوي وي د ده د لاسه هغه په کټ کې پروت وي دا هم د موبایلو برکت دی څه برکت دی موبایلو دی دا رابطې ټولې په دې موبایلو جوړېږي لور دې په کور کې دا غټ موبایل ته د سره ضرورت نشتی شتی ضرورت جنۍ ته چا ویلي ته غټ موبایل ګرځوه ټلیفون نه کوي جی ټلیفون نه کوي د مور سره موبایل شتی ټلیفون کوي د نیکه سره کور کې موبایل شتی د نیا سره شتی هغه ټلیفون کوي که نه بعض وایي دوی جی سبق وایي په سبق ته ورته بعض مسلې راځي د هغې د حل کولو لپاره مو راغستې دي کله چې مسله حل کوي ټوله د خپل موبایل ورکوه که نه ستا په مخ کې دې حل کوي څه ضرورت دی چې د جنۍ سره جدا موبایل پروت دی او پای کې جدا سیم دی څه ضرورت دی ما ته به څوک وایي چې ته موږ شکیان کوې زه تا شکي کوم نه زه تا ته دا وایم چې احتیاط کوه څه کوه احتیاط کوه زما خو خپل ځاني دا سوچ دی چې اوس زما لوري او هغه پیغله جنۍ ده او د هغې سره موبایل دی جدا او زما چې کوم خپل خپلوان دي دقه د دې خپل خپلوان دي هغوی که رابطه کوي زما په نمبر کېدی شي د مور په نمبر یې کېدی شي د رور په نمبر یې کېدی شي اخر دې جنۍ سره دا موبایل څه کوي دلته درسونه اوري بیانونه اوري په دغه وړي کې موبایل کې میموري کارډ لګي لګي که نه لګي لګي پکې نن سبا خو الحمدلله هغه MP3 راوتي غټې غټې ولګوه پکې درېیم کور ته مواز ځي څه ضرورت دی چې غټ